اجمل بابا وایي چې نن ټول ولس ته هغه محبوبه سندرې وایي خټک چې به د ځان سره جړله کله کله نو نن ټول پښتون قام پوه شوی دی په دې خبره باندې بلکې نړۍ ټول دنیا خلک پوه شوی دی چې د بابا چې د امن د ورورولۍ د مینې نه محبت کومه فلسفه وه د هغه فلسفې نه علاوه ته په نړۍ کې ښکلی ژوند نشي تېرولی. الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو تاسو ته د معلومه وي چې نن په مدین کې سوات کې د عدم تشدد د فلسفې د باچا خان پروګرام زموږ سره قدرمن ښاغلی پروفیسر جانشیر صاحب ولاړلی چې هغه هم ادبي شخصیت دی هم سیاسي شخصیت. هغه د باچا خان بابا په فلسفه باندې ډېره ښکلې رڼا واچوله. زموږ نوي کل له څه پکار دي چې خپل د اتلانو پیژنګلو به څنګه کېږي زموږ او نوي کل له څه پکار دي هغو له څه پیغام ورکوي جي. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمت علي رحمت صاحب ډېره مننه او د ټایم راکولو او د کوریج راکولو او نړیوال ټي وي ډېره مننه کومه. نوجوانانو ته تا د پیغام خبره وکړه. نوجوانانو دې ټولو ته لکه څنګه چې ما خپل لیکچر کې وویل چې نن د دنیا ضرورت دی د باچا خان د عدم تشدد فلسفه د دنیا ضرورت دی او اصول علم چې دی دا خو نوجوانان کوي کنه دا خو د بوډاګانو کار نه. بوډا سړی خو بیا هغه خو ریټایرډ سړی دی. نو نوجوانان باید چې د خپل اتلانو په هغو په هغه تحریکونو باندې د هغو په هغه لیکونو باندې د هغو د زندګۍ د هغو چې کوم جدوجهد تېر شوی دی د هغې مطالعه وکړي هغې ته ټایم ورکړي او بیا د هغې په هغه افکارو باندې او په فلسفو باندې عمل وکړي. نړیوال ټي وي په پروګرام کې هرکلی وویل. ډېره مننه چې زما لپاره اعزاز دی. ستاسو ډېر مشکور یم چې زموږ اواز تاسو ټولې نړۍ ته رسوئ. نوي کل او ملګرو له څه پیغام ورکول غواړئ جي؟ داسې ده چې ډېر د خوشحالۍ اظهار پرې کوم د تسلۍ اظهار پرې کوم چې نن سبا اجمل بابا وایي چې نن ټول ولس ته هغه محبوبه سندرې وایي خټک چې به د ځان سره جړله کله کله نو نن ټول پښتون قام پوه شوی دی په دې خبره باندې بلکې نړۍ ټول دنیا خلک پوه شوی دی چې د بابا چې د امن د ورورولۍ د مینې نه محبت کومه فلسفه وه د هغه فلسفې نه علاوه ته په نړۍ کې ښکلی ژوند نشي تېرولی. نو په دې وجه باندې دا خلک او بیا خاص کر نوجوان نسل چې دی هغې سره دا احساس شوی دی. زه ورته ډېر په ښه نظر ګورم او بیا خاص کر په دې کوستان کې زموږ په پی کې 2 کې په تاثیر بارین او ورسره خوا داخله په تیپور دا نوجوانان چې دي نو دوی ډېر زیات فطرت ته نږدې دي. نو دوی په سیاست باندې ډېر ښه پوهېږي په سیاسي هلو ځلو باندې ډېر ښه پوهېږي او زه کم خلک چې نه دي هغې ته هم اپیل کوم چې هغې راشي او د دې سرې جنډې لاندې د دې قام خدمت وکړي د دې خاورې خدمت وکړي د خپل کلتور خدمت وکړي د دې خپل وروڼو بایګانو له مینه ورکړي محبت ورکړي او زموږ سره په دې قافله کې شامل شي. ډېره مهرباني جي. ډېره مننه رحمت صاحب چې تاسو مقرره کړه موږ له په نړیوال ټي وي کې. ډېره مهرباني جي. نو ادب ته خو به څوک په څه نظر وګوري ادب دی ادب نوم د ادب دی. نو دغه خبره د نوي کل ته به زه دا خبره کوم چې امن خور کوي مینه خوره کوي. تاسو د نړیوال ټي وي مونږ ډېر زیات مشکور یو ډېر زیات مننه کوو چې تاسو راغلی زموږ سره په ننني پروګرام کې شرکت وکړو. زموږ سره په دې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې په حواله په دې پروګرام کې حصه واخیسته. ډېره زیاته مننه. ډېره مهرباني. ډېره مننه جي. اخر کې خپل ورور رحمت علي رحمت له اجازت ورکړئ د بل پروګرام پورې په لوی الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.